کوي. پیغمبر اسلام مبارک هم د قوم په باره کې ډېرې خبرې کړي. د الله رسول فرمای وایي مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی کوم څوک چې قریش ذلیله کوي کوم څوک چې د قریشو د ذلت ارزومند امیدوار ارمانجن دی الله به دوی ذلیله کوي. صحیح سلو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي اسد قبیله او اشعریه قبیله دا ډیر خوندور قبیله ده قوم دی. دا میدان جنگ کې منډه نه وي شان ورګرځي دشمن ته میدان نه پرېږدي او په مال غنیمت کې خیانت چې دی هغه نه کوي. او بیا چې پیغمبر علیه السلام مبارک کله وفات کېدی دا سقیم قبیله راواخله بني حنیفه راواخله بني امیه راواخله. د الله رسول جنې ناراض و د دې درې قبیلو څخه. صحیح سلو. او بیا دا قوم نه دی قوم دا اثر لري قوم اثر لري. ته چې د چا سره په مجلس کې کښېنستلې نو دا تا پوښتنه وکړه څوک یې اوس په لوړو شاخو کې راواخله درانی یم خلجی یم چې درانی تورې درته ووایي په دراني کې بیا کم شاخ یې چې کم شاخ یې ووایي بیا تا ته د هغه خاصیات در معلومېږي. هر میوه خپل خاصیت لري. هر میوه که آم دی که انګور دی که مالټي دی که د هغسې مطلب انار دی که پلانی دا خپل خاصیت چې دی هغه لري. دا قومونه هم خاصیت لري چې تا ته ویل زه خلجی یم بس فورا ستا په دماغ کې خاکه راله خبره راله چې یاره مجلس دا دی که تاتو الدرانه یم په درانیانو کې پلانی یم یا د هغه رقم سید یم په سیدانو کې پلانی یم پسې راځه دا زموږ دوی مشران نه دي سپین ږیري دا ډېر